د شنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. کابل ښاروالۍ وایي د احمدشاه بابا مېنې په اووم بلاک کې د سړک جوړولو د 2 پروژو چارې روانې دي. کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي پکتیا ولایت کې پر 600 بڼوالو کیمیاوي سرې وویشل شوې. د مهاجرینو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد په کابل کې د UN دفتر له رئیس ښاغلي لیونارد زولوت سره لیدنه وکړه او د دواړو ادارو د ګډو پلانونو او فعالیتونو په اړه یې خبرې وکړې. د تعلیماتو تخنیکي او مسلکي اداره وایي د ګرمو سیمو د ښوونیزو مرکزونو د ژمني سیمسټر ازموینې پیل شوې دي. هلمند ولایت کې د الکترونیکي تذکرو له ویش څخه نږدې 12 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي او د دولت خزانې ته سپارل شوي دي. کورنیو چارو وزارت وایي د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو په څو جلا عملیاتو کې په لغمان، تخار او کاپیسا کې 12 تنه د نشهیي توکو د لیږد او خرڅلاو په تړاو نیولي دي. مالیې وزارت وایي د ګمرکونو لوی ریاست د اړیکو مرکز فعال شو. د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې معینیت کابل ښار کې 2000 لیټره الکول پیدا او ضبط کړي دي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د اسلامي امارت یتیمانو معلولینو ترڅنګ د تیرې ادارې نظامی معلولین او د دوی پاتې یتیمانو ته هم د میاشتنۍ نغدي مرستو لړۍ پیل کړې ده. تر دې دمه یې ټول 15 لکه ثبت کړي او 3.5 لکو تنو ته یې میاشتنۍ نغدي مرستې او ماهانې ورکړي دي. ستره محکمه وایي خوست ولایت کې 9 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي چې افغاني تولیداتو ته په کور دننه او بهر بازار پیدا کړي.